سلامونه ملګرو، امید ده چې ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. امید لرم چې ټولې ویډیوګانې تر دا دمه تاسو کتلې وي، څه ناڅه مو ترې نوي اورېدلي وي، څه ناڅه مو ترې زده کړي. الله دې وکړي چې دغه ویډیوګانو تاسو سره څه ناڅه کومک کړی او ستاسو چې کوم مشکلات دي هغه یې تر یو حده ستاسو دپاره اسان کړي وي. نن هم زه غواړم چې په ډېره یو اړینه او ضروري موضوع تاسو سره خبرې وکړم. دغې موضوع په اړه ماته ډېر زیات زنګونه راځي، ډېر زیات میسجونه راځي. نو ما غوښتل چې په دې زه یو ویډیو جوړه کړم او تاسو سره یې شریکه کړم. نننۍ چې کومه موضوع ده هغه ده، ډېر ملګري دا وایي چې زما تاریخ تولد غلط دی، زما نوم غلط دی، زما په تخلص کې اشتباه ده. دا زه څنګه صحیح کولی شم؟ ملګرو، که ستاسو په نوم کې غلطي، که ستاسو په تخلص کې غلطي، که ستاسو په تاریخ تولد کې غلطي، دا تاسو بالکل صحیح کولی شئ. هیڅ د تشویش وړ خبره نه ده. هر کله چې تاسو مثال یو کس دی هغه کتابچه لیږلې ده، تر دا دمه یې انټرویو نه ده ورکړې او هغه چې کله کتابچه وکتله هغه ته معلومات شو چې هغه تاریخ تولد غلط دی، یا هغه رسیپیسي وکتله هغه تاریخ تولد هغې کې غلط و، یا د نوم کې غلطي وه، یا د په تخلص کې کومه اشتباه وه. نو هر کله چې تاسو انټرویو ته ځئ او پراته تاسو کله انټرویو ته ځئ نو تاسو هماغه غلطي ورته په ګوته کوئ. تاسو ورته په انټرویو کې ویلی شئ چې زما دغه صحیح تاریخ تولد دی، یا دغه مې صحیح نوم دی، تاسو نه اشتباه شوې، یا د ترجمان نه اشتباه شوې په کتابچه کې، یا ما نه په ریسیپیسي کې اشتباه شوې ده، یا مثال دلته پریفکچور والا نه چا نه په اول سر کې اشتباه شوې ده. نو دا هیڅ مشکل نه دی، هیڅ تاسو تشویش ورته مه کوئ. نو تاسو په د پراته په انټرویو په ورځ تاسو د دې یادونه کولی شئ، تاسو ورته ویلی شئ چې دغه ځای کې دغه غلطي دا راته صحیح کوي. نو د دې ستاسو غلطي هغه چې کوم نوم کې یا تخلص کې یا تاریخ تولد کې هغه صحیح کیدی شي. همداسې ستاسو خپل فامیل والی، همداسې ستاسو خپل بچي والی، اولادونه والی، که ستاسو د اولادونو په تاریخ تولد کې اشتباه وي، یا ستاسو د فامیل په تاریخ تولد یا نوم یا په تخلص هر څه کې اشتباه وي، نو هغه تاسو صحیح کولی شئ د انټرویو په ورځ باندې. هیڅ مشکل نشته دی. نو هر کله چې تاسو انټرویو ورکړه په هغه ورځ ورته تاسو د انټرویو په ورځ ورته دا یادونه کولی شئ. بیا چې هر کله تاسو اسناد واخلئ نو بیا دوی تاسو ته یو فورمه رالیږي چې هغه ستاسو فامیل دپاره وي. هغې کې تاسو د خپل فامیل، د خپلو اولادونو صحیح تاریخ تولد لیکئ، صحیح نوم لیکئ، صحیح تخلص یې لیکئ. نو په هغه فورمه کې هم تاسو دغه صحیح چې کوم دي د تذکیرې مطابق، یا چې کوم تاسو فکر کوئ چې کوم ستاسو صحیح نوم دی، کوم ستاسو صحیح تاریخ تولد دی، نو هغه تاسو لیکلی شئ او هغه ورته لیږلی شئ. نو بیا چې هر کله تاسو ته ستاسو اکت نسانس راځي نو هغې نه بعد هغې کې بیا به ستاسو نوم، ستاسو تخلص، ستاسو تخلص هغه به بالکل صحیح راځي. نو څه غلطي به بیا نه وي. نو تاسو په انټرویو کې بالکل دا صحیح کولی شئ ملګرو. دا هیڅ د تشویش وړ خبره نه ده. تاسو خپل نوم یا تاریخ تولد یا تخلص چې کوم دی هغه بالکل صحیح کولی شئ، هیڅ مشکل نه دی. مننه ملګرو، بس همدومره وه دا موضوع، دومره خبره وه. ما غوښتل چې زه دا خبره تاسو ته ورسوم. که هر ملګری داسې کوم مشکل لري نو دا د تشویش وړ خبره نه ده. په انټرویو کې تاسو صحیح کولی شئ او تاسو دغه ویډیو خپل ملګرو سره شریکولی شئ تر څو دوی هم پوه شي او دغه تشویشي حالت نه دوی راوځي. نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.